السلام علیکم. ستړي مه شئ استاد دا څه خبره ده؟ دا داسې خبره وه برای ماښام پر 12 بجې د دغه هوټله سره روان شو، زموږ 5 موټره در مخه ووته. تا واورېده چې بیا موږ پسې ورغلو، یو دانه غوا مې ښه وکړل په دغه پمپ کې چې بیا ورغلو وروره پر دوم ټک باندې پر ټک یې راګرځوو، یو ټک پر ډمبر وموښتی، دوم ټک د سړي پر دغه ځای باندې وموښتی، نازک ځوان دی، نن یې درېیمه د کوزدې ده. تا واورېده دغه 2000 روپۍ مې ورکړې وې چې ورشه دغه 2000 روپۍ ور چې هغه اوس قید خلاصېده په سر کې وویشتې، هغه په وینو لړلې پیسې دي، دغه چې برته موږ ته پر دغه پلپ باندې بیا ما د شیې د لاسه کښلي تا 2000 روپۍ یې رایټ پر هغه 2000 سربیره زموږ سړی راوویشتې. زموږ نن دغه حال دی، دغه مې زندګي د چا سړی غمخور یې هغه چې موږ به راشي غم نه خوري، موږ پر دغه ځای ولاړ یو. هېڅ چا پروا نه ساتو، نه دی نه د چا پروا لرو، که مې ولي بیا دې راشي، بیا دې راشي، لک واره دې پر د سر وولي پوه که دغه رقم درې لکه واره دې راشي. لاسې په چاکو ووالم چې دغه پیسې مې ورکړې 500 روپۍ غواړم، مال ما را ورکړې په 4,000 روپۍ غواړم. چاکو یې راته کړه دلته یې ووهله، دا یې نه ده چې پر غویو واله دغه هلته پر هر سړي دغه خبره وکړي پلانکۍ ولې دی که پښتون یې اسلام یې په دا رقم کې مه ګایږي. موږ خپل قاچل غواړو، زموږ د قاچله سره کار دی، موږ نه رایت زیرو نه حکومت زیرو، موږ خپل قاچل غواړو، بس موږ غم دې وخوړل شي ورور. دا رقم ظلم روان ده، دغه له شاجویه بیا تر خیر صفا پر هره پوسته باندې 1,000 روپۍ غواړي چې مسلمان تر راشه چې وایي تر ماشینانو لاندې دغه شی وایي پرې باسي په نشو ولې یې د کډې د کوچیانو پر روانې دي ښځې راشه چې ښځې پورې ولې دي لنځکې ولې نن یې دغه دا سړی وزلی ده پر روپو باندې 15,000 یې غوښتې 2,000 یې ورته ونیو پر دا سر باندې په ټک پر دا سر یې وویستی. دغه اسلام شه، دغه پښتونوالی شه، دغه رقم ژوند شه، په لیاجې خدای په لیاجې قرآن که څوک غمخوره وي دغه رقم چور نه وي روان لکه دا اوس روان دي پر هره پوسته باندې 1,000 روپۍ غواړي.